مدارات النساء د ښځو سره ګزاره. مدارات بذل حق العبد لرضا العبد، خپل بنده خپل حق نه تیر شي د بل د بنده د رضایت لپاره. او مداهنت بذل حق الله لرضا العبد، د خدای پاک حق نه تیر شي د بنده رضایت غواړي. مداهنت کبیره ګناه ده، حرام ده، مدارات جایز ده. اوس دا چې ښځه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویي ان المرأة کالضلع، لکه پښتۍ داسې ده، که سمه نو ماتېږي، که نه په دغسې کږه پښتۍ باندې به ته فایده اخلې. او هلته موږ ویلي د حقیقتا ښځه پیدا شوې د پښتۍ د آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام نه ده. په دې طبیعت کې کوږوالی ده پروت. ځکه پرون ویلې استوصوا بالنساء خیرا، نصیحت باندې ګزاره ورسره کوه. نو د تا په شخصي حقوقو کې خبره جواب یې در وګرځوه، په خدمت کې تقصیر وکړو، په دغه کې دستي لرګی ما اخله ما یې طلاقه کوه، ما ویل که ما طلاق که، مدارات که، خیر دا خوشحاله وکه. آینده به خدای اصلاح کې سوکه سوکه تربیه که، سوکه سوکه تربیه که. ځکه یو کتاب لیکلی دی وایي کوم سړی چې د خپلې ښځې نه کامل استقامت د خپل باب په باب کې غواړي، دا د دغه سړي د عقل د نقصان دلیل ده. خدای پاک ناقص العقل پیدا کړي دي، ته د عاقل کار ته راخلي. کنکای پوره په ترتیب د آدابو باندې چلیدی شي، ولې نه چلیدی؟ خو عقل یې ناخیسته. نو ښځه به څنګه چلیږي؟ هلته موږ تاسو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي دومره ناشکر دي چې ټول عمر یې خوشحاله وساتیم، بیا هم چې معمولي طبیعت خراب شو ما یې تا کړه ښه ورځ نه دلدلې. چې دومره بې عقلې دي نو دغو سره هم هره ورځ ته جنجال کوې چې ولې زه دا درته وایم ته دا سمیږې ولې نه. دا خر نه ده، دا ښځې هم د خرو سره په طبیعت کې نږدې دي. دا چې یو وارې ناړامه شي ته یې وایه دا یې سترګې پټۍ زیاتي، دغسې ځان درته غلی کړي، په دغه نه اصلاح کېږي. خو نرمه لیار به ورسره غوره کوي. نرمه لیار د تعدیب ده. د شریعت په رڼا کې تعلیم ورکه، په حقوقو یې پوه کړه، د الله په حقوقو، د رسول الله په حقوقو، د آخرت په عواقبو، د میړه په حقوقو، په دغه یې پوه کړه، نو خپلو نه لږ لږ ورتېرېږه.